سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د غټ اختر د پاره د ارشد خان په ډایرکشن کې یو فلم کتونکو د پاره تیاروي چې دا فلم نوم دی چا کړم بدعمله. د دې فلم په حواله له تاسو سره دوی درې خبرې شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی د غټ اختر دپاره پښتو فلم انډسټري یو ځل بیا په حرکت کې راغی او کتونکو ته 3 فلمانو کې په دې 3 فلمانو کې یو فلم د شاهد فلم پروډکشن تر سوري لاندې د کتونکو دپاره تیاریږي چې دا فلم نوم دی چا کړم بدعمله. په دې فلم کې شاهد خان په مرکزي کردار کې را روان دی او له شاهد خان سره سره د ویلن توپ کرکټر جهانگیر خان جانی تر سره کوي. د فلم په نور کاسټ کې بسمت چوهان، جیا بٹ، صدرا خان، حسین خان سواتای، زمان بغدادي، شیر خان، شهناز بیگم، عمران خټک، طارق جمال او له دې سره سره ډیر فنکاران په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، د فلم شوټینګ په 10 مئی 2024 د لاهور په یو باغ ملک باغ کې په ډیر سپیډ سره په ډیره تیزی سره روان دی. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده او د دې فلم ټولې مکالمې سید تکالی صاحب تر سره کوي. یعنی په فلم کې چې کوم ډایلاګز دي، کومې مکالمې دي، دا ټولې مکالمې سید تکالی صاحب لیکلې دي. د دې فلم د کیمرمین پرایز اشفاق کولا تر سره کوي، موسیقار زر محمد زرو صاحب دی. یعنی په فلم کې چې کوم موسیقي وي هغه ټوله موسیقي زر محمد زرو صاحب تر سره کوي. د دې فلم اسوسییټ ډایرکټر خالد سید دی او ډانس ډایرکټر حیدر دی. فایټ انسټرکټر فرایز شیرخان افریدی تر سره کوي او د دې فلم ټول ایډیټینګ بس صاحبزاده صاحب کوي. ګرانو کتونکو، د دې فلم کہانی متعلق کې ډیر باخبر ذرایع ماته دا خبره کړې ده چې په دې کې د پلار او د مور د شفقت په وجه باندې چې کوم بچی کوم کس میرومه سي هغه کس سره آخر کې څه کیږي. یعنی د فلم ټوله کہانی ارشد خان په ډیره بهترین انداز باندې پکچرایز کړی دا او کتونکي به د غټ اختر په ورځ باندې د پېښور په ارشد سینما او د کراچۍ په مسرت سینما خوند واخلي. ګرانو کتونکو، د لاهور په ملک باغ کې چې د دې فلم شوټینګ دوران ډیره سخته ګرمي وه. یعنی ټول فنکاران په دومره سخته ګرمي کې د کتونکو د تسکین دپاره د کتونکو د خواهش دپاره کار کوي. د ټولو فنکارانو دا کوشش و چې موږ وکتونکو ته یو بهترینه فلم ورکړو. ګرانو کتونکو، فلم جوړول آسان کار نه دی. د دې ډېر برخې دي، ډېرې شعبې دي، په هغو ټولو شعبو باندې کار کوي. له دې بعد فلم کمپلیټ کیږي. دارنګه ارشد خان له وړوکي اختره فوراً بعد په دې فلم باندې کار شروع کړی او د فلم هغه ټولو برخو ذمہواري مختلفو کسانو ته وسپارله. ارشد خان دا خبره کوي چې د دې فلم ټوله موسیقي او ټولې غانې ډېرې زبردست دي. کتونکو ته به یو چینج غانې یو چینج موسیقي میلاو سي، ولې چې په دې موسیقي باندې کار زر محمد زرو صاحب کړی دی. زر محمد زرو صاحب ډېر تجربه کار موسیقار دی. د ډېرو پښتو فلمانو موسیقي زر محمد زرو صاحب تر سره کړې ده. په دې فلم کې یو ډېر پخوانی تجربه کار فنکار زمان بغدادي صاحب هم ډېر د خوند ډېر زبردست کرکټر ادا کړی دی. زمان بغدادي صاحب له زمانو په فلمانو کې کار کوي، ډېره تجربه ده چې د زمان بغدادي صاحب له تجربې څخه دا نورو ټولو فنکارانو ډېرې فائدې واخیستې، ډېر مستفید شو. ګرانو کتونکو، د زمان بغدادي چونکې سینیره فنکار دی، له ده سره سره چې نور څومره سینیره فنکاران وي، دا فنکاران د شوټینګ پر سیټ باندې جونیرو ته
د فنکاري طریقې ښیي. هغه ځکه چې په پاکستان کې داسې اکیډمي نسته چې په هغه اکیډمي کې ځوانان د ایکټینګ دا تربیت حاصل کړي، نو ځکه د شوټینګ پر سیټ باندې و دې ځوانانو ته و دې نوو فنکارانو ته سینیر فنکاران د شوټینګ تربیت ښیي او جونیر فنکاران له دې څخه فایده اخلي. په دې فلم کې به کتونکو ته د یو زبردسته کہانی سره سره ډیر بهترین اکشن هم ملاوي سي. د اکشن ټول فرایض شیرخان افریدي صاحب تر سره کړي دي. شیرخان افریدي په ډیرو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده او د بدر منیر صاحب له زمانې را روان دي بیا تر نن تاریخه پورې د ډیرو فلمانو په مختلفو شعبو کې شیرخان افریدي صاحب د خپل فن مظاهره کړې ده. ګرانو کتونکو دا فلم په هر حواله یو کمپلیټ فلم دی. کتونکي به د غټ اختر په ورځ باندې له دې فلمه خوند واخلي. او د پښتو نوی فلم چا کړم بد عمله د دې په حواله ضروري خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.